ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. درود شريف آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس
زما عزتمن درونو، نن چې کم دلته اجتماع جوړه شوې ده دا د قرآن شریف د ترجمه او د تفسیر په سلسله کې ده. او زموږ محترم رو جناب حضرت مولانا حافظ حسین علی جان صاحب د قرآن شریف ترجمه شروع کړې ده او دا سورت اسراء اختتام ته رسوله. زه قسم دې په دې ډېر خوشحاله یم چې زموږ د محترم مشر حضرت مولانا احمد علی جان صاحب رحمه الله هغه نوم خدای روح کړی نه دی. دا خدای فضل ستاسو دپاره او د ده د خاندان دپاره به ډېر لوی شرم و د هغه په ګدی بل څوک ناست او د هغه په مسله بل څوک ناست. دا به ستاسو دپاره هم ښه خبره نه وه او د هغه دپاره به هم ښه خبره نه وه د هغه د خاندان دپاره. دا شکر دی چې د هغه د هغه دین او د هغه د هغه وعظ او د نصیحت هغه ګدی خدای د هغه د کور نه بار نه کړه او پروردګار د هغه بچی عالم او حافظ خدای پاک ته د قرآن خدمت عملي او د دغه دینی مدرسې خدمت هم ته خدای دا ډېر لوی د خدای فضل ټول وایي الحمدلله. د دې صورت متعلق دوه درې خبرې درته ذکر کړم. یو دا دی چې د دې صورت څه فضیلت او دویم د دې شان نزول سره او دریم په دې صورت کې یو ضروری غونډه یو ناشنا واقع ذکر شوی ده د هغې مختصر بیان ده. د دې صورت فضیلت دا دی په مسلم شریف کې او په ابو داود شریف کې یو حدیث ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې صورت لومبي لس آیتونه یاد کړي لومبي لاس نو پروردګار به دله یو رڼا پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به خدای محفوظ ساتي. د دجال هغه فتنه ده چې حضور پاک فرمایي ما من نبی الا قد انذر قومه. یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی د چانه من المسیح الدجال د مسیح الدجال نه. بچې که دا فوټو نو باسې خبر اسې بندوی وازه د مسیح الدجال نه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. حضور پاک فرمایي بی یو پیغمبر داسې خبره نه ده کړې کم چې درته زه وایم دا نه دی ویلی او هغه دا دی چې دی به په یوه سترګه ړوند دی ړوند چې دا مه کوه خفه نه شي هسې اواز بندوه په سترګه ښی سترګه به ړوند دی ړوند. دا وایي بل پیغمبر یې نښه نه ده او زه درته دا نښه ښیم. نو دا لس آیتونه چې څوک یاد کړي دومره زیات شی نه دی نو خدای به د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. یوه بل یو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې د جمعې پر ورځ څوک د دې صورت کهف تلاوت کوي د جمعې پر ورځ دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي. هغه رڼا د زړه د هدایت رڼا ده او د قیامت پر ورځ به دله خدای یو نور پیدا کړي او په خپله حضور پاک فرمایي هغه نور رڼا به د ځمکې نه د اسمانه پورې داسې نور به خدای پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به هم خدای وساتي. او بل عجیبه نقطه ده وی د تیرې جمعې نه د دغې جمعې پورې ګناهونه به مو د خدای معاف او فرمایي حضور پاک وی د اتو ورځو د هرې ورځې د فتنې نه به خدای پاک فتنه یو عام لفظ د مصیبت شو عذاب شو بیماری شو د بچی فتنه د مال فتنه د عزت فتنه د دې نه به خدای محفوظ وساتي. نو ټول مسلمانان د دې صورت تلاوت د جمعې پر ورځ کوي. د جمعې پر ورځ د دې تلاوت دا ثابت شو. د دې صورت شان نزول څه دی؟
نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکی مشرکانو سره مقابله رااله او قسم دې داسې مقابله رااله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچول، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکې به یې پیروان اچاو، د سارو پیروان، او بعضې بدبخته ده چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیو، او بعضې بدبخته ده چې نبی علیه السلام له بیمارۍ کې څادر واچو، هغې له به یې ول ورکړ. دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه ابن ابي معیط، دا ډېر سپېرو، دا دومره سپېرو چې کله ابو جهل ده وی چې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبی علیه السلام په دې ملا ورغورځوي. دې سپېره هغه کار کړی دی. نمبر 1. دویم دې سپېره هغه کړی دی چې حضور پاک کې دې ګریوان ته څادر اچولی دی. او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبی علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو، دا سپېره خو دې مسلمان. نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف، د ده او د هغه تعلقات هم ډېر سپېر و. نو دې چې هغه له لاړ خبر شو او ته یې عقبه ته تللی د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم، هغه سره دې ناسته کړې، زه بس زما ستا تعلقات نن نه پس به زما ستا تعلق نی، ماله به نه راځې نه به درځم. وایي ګوره زما ستا دوستانه ده، زه خو هسې تللی وم. وی نه بس تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې، زما ستا خطر، نن نه پس به ما ستا تعلق ختم، د رضا کو نه رضا کېږي. اخره کې وایي په یو شرط به درنه راضي کېږم، تعلق به در سره قایم وم چې ته لاړ شې د نبي علیه السلام نوم یې واغېست، د هغه په مخ لاړې وتکي، هله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ. څومره ګران کار. دغه عقبه دا تکلیفونه صحابه وهل، روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو، ناکام شو. چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ، بدر کې دې گرفتار کړ، جمدی ونیوې شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بلا گزاره کوله، صحابه وی چې دې به موږ له خدای کم ځای په ګوتو نه وړي، مدینې ته په قیدیانو کې بوتل لاره کې یو ځای مردار. نو چې دا معرکې کې دی د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو، یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونی پیغمبر صلی الله سره جګړې کوي. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده، هلته به ولېږي. نو دا عقبه ولېږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معیط او یو بل کافر نضر ابن حارث، دا 2 کسه ولېږه. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وکړي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغوی نه تپوس وکړ. هغوی ورته وی د 3 خبرو تپوس ته وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دې به رښتونی پیغمبر، ځکه مونږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه هم دا ده، ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده، که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټینګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي دي، هغه 3 سوالات مونږ نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن. 3 سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو دنه تپوس وکړئ
چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او رک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کوم ځای رک شو، د دې واقعه ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی، دا به څوک دي؟ دا معلومات دی وایي، دا ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس دی وکړئ چې روح څه ته وایي. دې ویلې نه کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی موږ له دریو سوالاتو جواب راکړه، که دا دې راکړه موږ به ومنو چې ټیک وي، او که دا دې رانه کړه بیا به د دروغجن پیغمبر. نبی علیه السلام ورته سار له به جواب درکړه، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړ نه، خو ما سره څه خط کتاب څه چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم، ماله به الله جواب راکړي. نو سار بدله جواب درکړه. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي د الله پارشي کې حکمتي. د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یې شو، دیو نو چې سار له به جواب درکم انشاءالله، دا انشاءالله ونه وي چې وی نه وي بیا الله خفه شو. جواب لیټ شو، دې سار لراله نبی هم ماته لا اطلاع نه ده، رښتیا خبرې کوم درو. بل ورځ مرانه 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشان دي، صحابه هم پریشان دي، او د مکې کافران شپېلي وایي او لوګ به کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی را ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء لا، ولې یو کار وې سار له بکم ان شاء الله به سره خامخا په دې ځخه په دا باندې چې دا به جواب درکوم چې خدای وغواړي دا به جواب درکوم. نو بیا دا درې وړه جوابونه ورکړه. دا روح جواب مو شو يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، او دا هغه پیغمبر واقعا بیان شو چې هغه د هغه سړي واقعا بیان شو چې کوم د مشرق نه مغرب پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او درې د دې صورت سره چې کوم تعلق دی هغه لکار چې هغه د خپل خار نه وتی او سشو، نو د هغه واقعا بیان. نو دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر او زه بیا ته مختصرا دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکشته ګور. قرآن شریف تاریخی قصه ګور نه ذکر کې په دې ځان کوي، صرف یو واقعا قرآن شریف تفصیلی ذکر کړی دا چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعا، او باقی تفصیلی نه ذکر کړی. یو حصہ یو د ذکر کی، بل حصہ بل د مخکې حصہ رستو ذکر کی، رستو حصہ مخکې ذکر کی. چې څوک دونه وي چې قرآن شریف د قصو کتاب دا واقعات صرف دې لپاره ذکر کوي. قرآن شریف کې الله وی دې عبرت لپاره واقعا دې لذکر یو عالم واقع ذکر کی، دې لپاره ذکر کی چې خلک دا واقع نه خلک ډېر زری عبرت لري، واقع ته خلک پوره توجه ورکړي، اسه عام خبرو ته څوک توجه نه ورکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا په دې صورت کې الله د هغه اصحاب کهف هغه ذکر کړي او هغه واقع هم داسې ذکر کړي چې تفصیلی نه نه، بیا علماء پکې څه خبرې ترې کړي. دا خلق دا وسوک دا کم ځای پیدا شوی او دا اصحاب کهف دا بیا کم خاطلی او کم ځای کې رک شوی او ردی مقصد سو دا یو واقع. نورون دا عیسی علیہ السلام نه پس ګور اختلاف پکې شته. د عیسی علیہ السلام نه پس 2.5 کاله پس دا الکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شي. کم بادشاہ چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاہ نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاہ و. د هغې بادشاہ په زمانه کې د الکان پیدا شوي او دا الکان شهزادګان دو چې د مختلفو علاقو د گورنرانو بچي و، د وزیرانو بچي و. او دا الکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي، ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلی دي نه خپې د کار سره بلی دي، وجودونه نازک مزاج الکان.
او د خپل وزیر یا د گورنر دغه خلکو بچیو دا زمانه ده د قیانوس او د عیسی علیه السلام نه 2.5 کاله پس دا واقع د قیانوس بادشاہ دی مشرک بادشاہ دی او کوم خار سره چې د تعلق او کوم علاقه دا غنوم افسوس پسین سره محکم سین دی ورستم سین بادشاہ مشرک شرک او بادشاہ ته خلکو سجدي لګو کوم سړی چې په دربار ته راغی نو به به بادشاہ ته سجده وکړه او بوتان جوړ کړیو غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولیو غټو شهرګانو کې جوړ لګولیو او په خپل محلاتو کې لګولیو بوتان او ځای په ځای بوتان خاره کړیو او کورونو کې اجرو کې خلکو سره بوتان دغه بوتانو سجدي به کول عبادت به کول یو میلې له بدوی تل پکال کې هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل هغه کې به نېزبازي کېده بادشاہ په خپل تخت باندې ناست نېزبازي وکړي او چا به په دې میلو کې خپل لوبې ټوکې کوي لکه که ستاسو خیالي نو سم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولې پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراوند په دې سونو باندې خپل کرتبونه کوي د دنیا خلک هغه تماشې او میلې یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعد 14 اگست باندې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهره په کې خلک تماشې لګي د قرنګي بدی بادشاہ یو میله لګیدل هغه کې باغه فوجي تربیتونه کېدل هغه زمانه چې فوجي تربیتونه اسونه بم پکې خلکو زغلول بادشاہ بو وزیران بو او د دنیا براغون د قص یو میله لګیدل دا بادشاہ دی د قیانوس وزیران دی لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګیدلې دي ابوتانو ته سجدیم کېږي بادشاہ ناس ته تخ لګیدلې دي اتفاق ته ګوره چې ته یو اونې نه یا یو چتنا یو پښو را ټوپ کړي پښو چې څنګه را ټوپ کړي پښو د بادشاہ له خواصه کړی خو دې بادشاہ دام دا وکړي و چې ګور یو خدای زميمه د خدای داویم کړی او خلکو له خپل بوتانم ور کړی دي پر ډانچې چې دا پکور کې کېده او زما دي بوتان ته سجدي لګوي چې څنګه پښورا پروت ده او پښو ټس کړي دي نو چې دا برنه یو شیر اپریدو نو خلک خامخاوي لري چې څنګه را پریوت بادشاہ فور ټوپ کړل او غوبل چې دا څه چلو کله یو خامنده وي کله بل خامنده وي مرګرو لاس نه ونیو چې څه خبره نشته پښو د برنه را پریوت دې لکانو پړ کې سوچو چې کدا خدای وي نو دا دومره یاره به په ناراضه په خدای خو یاره نه راځي د خود دومره یاره او دواغشتا زبد تعبیر کوم کتابونو کې نشه زبد ویم چې پرتګي چوکات نه ممکن نه چټول بلړي فرعون سره هم دا چل شي فرعون ته چې کله موسی عليه السلام مار پرې خو ده کنه نو دومره دستونه کړیو چې ټول پرتګ او غاړه میدان ټول لړل نو خدای العیاذ بالله د چې دا خبره مې را یاد شي ترې خوشاله یم شکر دی چې موږ د هغه ذات عبادت کوو چې هغه نه یارشتا نه پلیتشتا او نه پکې خراب صفت شتا شکر دې د خشتا او خپل صفاتونو مالک او زمون خالق او مالک دې لکانو سوچو چې داسې خدای دی یو پښو ټسره دوم یو را یاري چې کرسینه ټوپونه وای تخنه ټوپونه وای او خلق ورونی وای خدای سے نشي کېده کوئی بادشاہ دومره زور ور دي پولیس فوج ور سره دومره دي چې څوک غږ نشي کوله نو یو الک دي شاهزادګانو کې پاسه یو غاړه کې کېږي او په دې سوچ کې پریوت چې دا مکه مکندو کې پراته دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دا پلار چا پیدا کړی دا نیکه چا پیدا کړی انقلاب راغی پر ذهن یاد ساتئ خدای پاک د موږ د دین او د اسلام دا فطری دین دی فطری دین فطرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت یوم شم داسی نشته چې هغه فطرت اسلامی باندې نه پیدا د هر چا په کې خدای ایمان او اسلام اچول خدا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطری تور اسلام ته راشي يهوديان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او دغه عبادت ته اخوي درمایل عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا سکول خپل سکولونو کې مدرسو کې سبق کوي اخوا مایل که یو انسان په داسې ځای کې لوي شو چې د یو مذهب هم نه لیدل
نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت دی به مسلمان وي په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي وفي انفسکم افلا تبصرون د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچو کې دې به دا ومني چې د ما دا وجود په خپله نه دی پیدا دی له یو پیدا کوونکی شته دې لږ زړه کې انقلاب راغی پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او د ستوري پیدا کړي دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته بله لک راغی ام لاړه سره کېنه بله لک راغی بله لک راغی دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلي یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته رالې ابل وي ته څنګه رالې ابل ته څنګه رالې هلته میله ده لوبې دي منډې دي ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کوي ایو وی چې زه خو به الوی مخو که زما خبره پټه ساتئ وعده کوي وی بالکل موږ به پټه ساتو وایا وی زما زړه کې خدا رالل چې دا د قیانوس خدای نه دی الله واحد لا شریک وحده لا شریک له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو تراشل او جوړ کړل دې ته موږ عبادت کوو نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی خالق به ټیک ته زمون دا سوچ دی اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه ولې که بادشاہ خبر سرکاری مذهب بت پرستی ده که بادشاہ خبر یا زمون پلاران خبر یا مشران خبر شو سزا براله پټ پټ بداسه دا شیخ وروسه مشوره سلامتو خو خبره پټه کوم دی پکې بادشاہ ته اطلاع ورسه دا غرانګي یو سوال کړي چې خو ستا سرکاری مذهب نه مانی او نه تا ته خدای وي هغه خو بل خدای مانی بادشاہ فورن وی ځان ته ودرول او راوست یره واستل دربار کې حاضر کړ بادشاہ ته تاسو تاسو متعلق خبره رسیدي څه مسله نو حق نه پټيږي فورا د دوی دخل نه وته قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمای الله تعالی رستو په خپل په دې کې ذکر کوي په خپل فرمای سوي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د زمکه لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا دا الله نه ما سوا بل خدای نه منو او قبل خدای مو دا الله نه علاوه امنه خدا خو مو ډیره خطرناکه خو د جرم خبره کړي او دا خبره خو درسته شو تاسو خدای یو نظریه ده او یو عقیده ده دا سم چې ته پرېدم میټن شروع شو چې سوا سره وکړو لارانه کې کوم هغه غوښتل پښتاسو بچي خدا عقیده لري سوا سره وکړو هغه یریدل په بادشاہ سلامت چې ستا خدای نه مانی او ستا مذهب نه مانی زمونږ بچی دې مونږ ته دسبردارو چې څور سره کې ورسره بعض خلک وی چې نه صبر چاوي سیب مړې میټینګونه کېدل بادشاہ نه یو چل کو دی له بلغونه مهلت کدوې خپل زوړ دین ته واپس شو خډېره او که خپل زوړ دین ته واپس نشو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به دای سزا به میچالم نه ورکړي وې زه بچي تاسو الکان یې نه پوهه تجربه نشته به تجربه یې زه لرشه سوچو کې مشوره وکې تاسو له 2 ورځې پورې مهلت که خپل زوړ دین ته واپس په خپه غنی بیا بدل سره ګور سرمنه به مباسم پرېدم تاسو له مهلت درک اوس قسم دستی موجنم خلک وی ظلم وسره الکان وغنه پویدل دی مشرو دی خو پویدا مهلت در دی ویلې را دې بار څنګه وروتل یو بل سره مشوره کوي دې ظالم بادشاہ نو موږ څنګه اوس بچ کیږي دغه یاري نه خو زمون پلارانو منکار نور خلکو ته موږ څنګه دین ورسره سبق او نه ګور نیاز بینه ممکن کم چې نیاز بین وي هغه سفر کولی نه خدمت کولی یو بل سره دا مشوره وکړه دا کور بلګي پیسې راوړل او چې تبار بوزو دې بادشاہ نه بچته ځان دا بادشاہ نه سي کنه بل دې سي هغه بداسي بادشاہ نه وی لکه زموږ د پاکستان ته هغه بداسي بادشاہ وی لکه چا خدي چي
یا د پیښور و نو چارته دینه خو سړی مردان ته تلی شو پنډې ته تلی شو پیاده منډي کې والی لاور او کراچۍ ته ډېر ښه کورون نه پیسې راواغشت چې پیسې راواغشتې یو لګه لګه صدقه وکړه او رال یو غار دی د دې د کلی نه بار د کلی په خوا کې هغه غار ته ورننوت چې دې غار ته بننوځو ځکه کبار ممکنو او مشورې میټینګونه کو د بادشاہ کارندگان او د پولیس او او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري کنه چې لکه دا غالکان دی داغه چې نوې مذهب دی داغه دي چې بادشاہ مهلت ورکړي دی نو یو کس یو لګا نو هغه څه چلو کدان سره کورنا هغه خپل جامې چې کمه دا شاهزادګانو جامې دي هغه بدل کړل او نور زړې جامې هم راغشته وي نو دا هغه زړې جامې واغشته چې تل شاه لک خوراک راوړ خوراک به مخو مشوره به مخو الله څخه خوراک کې راوړ کین اصل مشوره کوي چې مشوره دي څنګه کوي دې مشورې دوران کې ما خام شو چې ما خام شو ستړي شو په غار کې ډډه واله خدای په خوب راوس او د شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله په دې غار کې ودکل سونه عمر قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې ودکل دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا او قرآن شریف کې الله فرمایي دا سه لو دکل چې پډړې الله اړې راړې هو کې چې سړې پډړې څنګه اوړي چې وجودونه نه لګي خراب نشي غارن په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردن کېږي او چې بیا کله نور پریوزي نو بیا شعاع وردن کېږي پورا نور هم وردن کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې نه د چې نور په نه لګي چې د یخنینا وجودونه او پرسیږي سوته وي دا بوګه شي د یخنۍ د وجنه دا سرمن سوته تاسو وایي ها داسې دغه غوندي شي بوګه شي او پرسیږي دا څه بو وړه شي دا غینه خدای پاک سره وددي دوی دقیانوس بادشاہ فورا چې هغه ټیم تیر شو د لکان پیدا نشو هغه فورا اطلاع وکړه چې د لکان راوړي ګرځي لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهی ته ګوره غار عجیب غار دی قرآن شریف کې رب العالمین په خپل وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګ ده نو دنه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا چکر لګي د دې پته نه لګي د قیانوس بادشاہ یو تخته ولیکل پاره د دې نمونه ولیکل او هغه سنبال کړ او اعلان وکړ چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تختیدلی هغه چې موږ ورته سوایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار چې په اخباراتو کې اشتهار ورکړي او د متعلق غټ اشتهار جاری کړ او هغه تخته راواغشتا هغه په خپل مده چې کوم خاص محافظ خانه و هغه کې لکه اوسم یو فائدې کنه هغه فعل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ هغه دا شی بس فایل کا دا به پروتي په وخت ضرورت په پکار هغه تخته باندې نمونه لیکلي دي د دې پوره حالات لیکلي دي د پلان نمونه ولیکل او تاریخ ولیکل چې په دې تاریخ په دې سزا موت فیصله وشو او دوی نشته او تختیدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا مرا واستل غیله به دومره انعام ملاويږي او دا مونږ پاتې کو تخته کا فایل ځان سره سنبال دی خلال غار ته ودی ګرځي ورپسې ګرځي پته نه اخر کې سوکرال دی غار چې وکتل دا پکې ودی فورا لاړ بادشاہ ته تا شه براشه الله سړی پیدا کړ کم دی یو غار دی او سیب غلی بوردو ګوري ود پراته دی چې ویخنه شونه تختی بادشاہ سنگرا او سړی غار ته وردن نکو چې غار کې سړی ود پراته دی سپي ور سره لا بیل کلبهم باسط ذراعه بالوسيل دوی چې غلطل سپي ور پسې سپي شړی هغه او پسې سپي شړی او پسې سپي ورته وي چې تاسو د خدای نه یریږئ سپي ورته گویا د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نزي
لیکن د اصحاب کهف سپی بام جنت ته دي سګي اصحاب دا بام جنت ولی د صالحین نیکانو سره محبت ساتل دیو جن علماء سره صالحین سره محبت او مینا دا د برکت نه خبرونه کوي فمال به اعتماد نکې ذهن کې واچوا مال غاد ورایح دولت ولا شی فبچو به اس اعتماد نه ساتي نن دې بچی دي او چې پیدا کوي او کله ګټه وټه نه پرې وته کنه به اعتماد به نه ساتي فقوم به اعتماد نه ساتي اعتماد به 50 ساتي د الله رسول مینا باندې چا به ساتي الله رسول مینا د بر جنت ته رسي علماء سره محبت مینا د بر جنت ته رسي صالحین سره محبت مینا د بر جنت ته رسي سپېری ولې دي بادشاہ چراغ وی قتل الکه ودلی یک راوی خې گرفتار اچھا نه وی خویم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به میچاله نه ورکړي ځان له خپل جیل خوښ کړي چې کوم جیل ځان له خوښ کړي نو زه خو به جیل کې کوم دا ول ټیک دی شابه راوړې ګټه او د غار د خلور پسې مکمل بند کې هم دې کې نه خوراک به ملاويږي نه بس او به ملاويږي نه به هوا ور باندې لګي نه به تور باندې لګي هم دې کې دنه بمړي عجیب صدا تدبیر ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلون کې څوک دی الله دا څه ده کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بسوال کو نو فرمایله اللهم یا مصرف القلوب اے زلونو اړون کیا صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتك خدای زموږ د ستاته بيداري ته ورور اوس دا غزل کې خدای دا وچو غني وجلیم شو رابي خولم شو سوزولیم شو هر قسمه کولی شو الله ذلک ولدا سزا تجویز کړه ځکه هغه سزا کې دغه فائدہ و نو دا سزا ولا پړ کې تجویز کې چلاوي خوامه به دیوال ورته خلکو ډیر مخالفت وکړه بادشاہ و نزان لچ کم جیل خو کوم دا ولا ټیک دی هم دغه جیل کې دا ولا ورکو ډیر خدا دیواله وته د مضبوطو غټو تیګو خېجو مضبوطه وته په خیر او خاص بادشاہ له سړی څوکیداران مقرر کړ چې دا دیوال کله کله ګوره بار تر اگر چې دراوته هیڅ امکان نشته دومره غټي تیګي څوک لرکول نشي او بیا بادشاہ چې کما آبادی کوي تاسو وینه کنده شاهي مسجد د دیوالونو چې والی شي شاهي قلعه والا دیوالونو چې والی شي دي دا څوک نه لوري د قیانوس بادشاہ زمانہ رو تیریږي ام خدای ملک ورپسې بل بادشاہ امراغه مړ شو بلم 300 کال دي ورورو پروردگار داسې خلق پیدا کړ چې هغه صالحانو نه کړ دا دورونه تیریږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي د حق غلبه لکه زمونږ دی وطن ته وګوره زمونږ په دی وطن د بت پرستۍ زمانه تیر شوی تاسو دا کړه کم یو غونډه چې ګوري بوتان پکې راځي دې عثمان زو د بار غونډه وګوره درازلو دا وګوره تورنزو کې دا غونډه وګوره دغه کې وګوره دا څه ته ویل کېږي تخبه کې وګوره دا چې څومره غونډې دي کې بوتان راخېږي دا بوت پرست تیر شوی دي او گوتم بدھ باندې بوتان پکې راخېږي معلومیږي دا چې دا گوتم بدھ والا خلک هم دلته کې تیر شوی دي لیکن دور په پروردگار د اسلام راوست او پښتون قوم د رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابه په وجه صحابه دلته راغلي دي پروردگار دا ټول خدای مسلمانان کړی یو دور راغ د قرنګره د قیانوت زمانه نه پس خدای یو دور راوست چې دور راوست خدای خلق خلق بوتانو نه سجدي ختم شو او خلق خشو نیکان شو یو بادشاہ را یو صالح او نیک بادشاہ نومه تورتوس بادشاہ هغه بادشاہ راغی د دې بادشاہ زمانہ کې خلق نیکان دي او د عیسی علی السلام دور او داغه زمانہ د چې عیسی علی السلام خدای پاک جمدی به اسمان ته جوړل د عیسی علی السلام د وینا مطابق څوک عبادت کوي او څوک عیسی علی السلام ته خدای زویم دا سم پکې شته خو بت پرستی ختم شوه رو خلق نیکان بت پرستی ختم چې دا تورتوس بادشاہ راغی دغه زمانہ کې بیا باز خلق رو هغه د کفر خبره بیا رو رااله دور بیا رو نږدې کېږي حالانکه دې ته زمانہ رسیدلې ده چې خار مکمل بدل شوی دی خار کې جمعهتونه جوړ شوی دي ګرځي جوړ شوی دي د خار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکل شوی هر څه بدل شوی دي بوتان مات شوی دي خدا بادشاہ چې دا تورتوس بادشاہ راغی
دې وخت کې بعض خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمع کېږي، یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دې به څنګه واپس جمع کېږي. دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا د به تعبیر وکم دې خلکو ته خبر ورسېږي، څوک یو خوا شو څوک بل، چاوي واپس جمع کېدل شته، چاوي واپس جمع کېدل نشته. بادشاه پریشان دی، بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واپس، سره سر تور خپې بل خپې شو او پروردگار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نه خداسي منتخکارا کا یو او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوی دي، جاهلیت رو خوريږي. بیا پروردگار داسې یو نه منتخکارا کا دا غین دا خبر معلومه شي چې ربعث بعد الموت د مرګ نه پس جمع کېدل دا حق او ثابت. زاری کوي الله ته، زاری کوي دیخوا الله ته تل کړی دی، هغه دیوال خدای غرزول دی. زمانه په کې 300 کاله تیر شو، وزدادوا 9 فلبثوا في كهفهم 300 وزدادوا 9 309 سال دیوالم پروته دي، خو دوی دنه ود پراته دي. خدای پاکه حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه سو خرابول شي نشي خراب، پروردگار لګیا دی حفاظت کوي، ایسو کم نه ور دی. خواته دوی را پاسې دي، د خوب نراویش الته بادشاہ خدای ته زاری کوي د خوب نراویش راویش څنګه وې قتل نو څه خوراک کې خوړلو او سیده سر ته پروت دی، وې قتل خوراکم روخ پروت دی، 300 سال کې خوراک روخ پروت دی. زه بل مثال هم درکم، دا عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی. عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجال خار پروتو بأنا یحیی الله هذا بعد موتها، دا بخدای څنګه جمع کی فاماته الله 100 عام، 100 کال عزیر علیه السلام خدای پاک ساتي او سره د انګورو بو د انګورو بډې رزق خاکي انذر دي، انذر په میوه کړي رزق خاکي 100 کال پس سترګیو غړولې د انګورو بم تازه دي. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، قرآن شریف کې الله هغه خوراک چې زر خاکيږي چې انذر دي هغه سم محفوظ دي، هغه د انګورو او بچري زر خاکيږي هغه مقصد محفوظ دا ارس خود الله په اختیار کې دي نه. دا سخاوالي ولې راځي د جراثیمو د ذریعہ او د آب او هوا د ذریعہ او د حرارت او د برودت توجنه او د ارس رچا پلاس کې دي الله پلاس. جنت یو شی نسخه کې ذکر کله یو مثال ورکړم. زینا ماشوم د مور په ګډه کې دنه په څومره ګندګي کې پروت دی او په وبو کې ډوب پروت دی، په وبو کې ډوب، لیکن دا ماشوم نسخه کې عقل خو جسخه دي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګډ کته چې دا څنګه په دې څنګه دی پیو د مور په ګډه کې د ماشوم پروت دی، هغه مخصوص ټمپریچر غواړي. په جمی کې متعلقه ټمپریچر رسي، وړي کې مرتبه چا دا څه وکړل چې ورګه په وړي کې به ماشوم د مور د خېټې ته ببوزي وو اسنه دنه ماشوم مړ نشي، حرارت زیات نشي، او په جمی کې به د خېټې ته هیټر کېدو اسنه یخني په زیات شي ماشوم مړ نشي. او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسي او هغه غلط ګیس اته خدای وباسي کاربن ډای ته ماشوم خوراک ته ته خامخا رسي نه دغه ځای کې وجود دقه سي خاموش پروت دی، نوکان جوړيږي، ويخته جوړيږي، په سر باندې اډو کې جوړيږي او په بو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی. کم خدای چې دا کار کوي دا الکان په د 300 کاله ساتلی شي کني ساتل. یو قادیانیو زمون یو عالم سره بحث او مناظره، نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بر پاسمان دي میرزا غلام محمد قادیانی ته یسوع مسیح وي تاسو خوای چې عیسی علیه السلام بر پاسمان کې دی، وي تاسو خدا مقیدره چې پاسمان کې نه بول شته واړه او نه لوي بالکل، وي دا عیسی علیه السلام ته د اسماء کم دی کوي. نا مولانا سے ورته وي د مور ګډه کې سوم یاشي تیری کړی وي نه همیاشت، وي مور ګډه کې د غول کم دی کول هغه کومړو خای کړی چې کم دی په تناسب او اړه بول چې د کولا غزیرا توخه چابا ډیرانو خای چې د مور ګډه کې په کې متیازي کول وی الله تعالی بندوبست کړو، نو د خبيث بچي چې تعالی دلته بندوبست کولی شي غلال ته نشي کول. دا اسباب د چا په لاس کې دي، اور یو سبب د سوځېدو دي، دا خو منه کنه
لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځي نه او به تغیر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم په خدای پاک راپورې باسه کنه دا موږ ته الله مثالونه جناب نو دی یو چراویخ شو خوراکم پروت دی دا یو ورته وی چې لکه سونه ټیم به زمونږ د خوب شي رو خبرې کوا برسو کو نری د قیانوس ته سونه یرا ممکن د چې یو شپه به مم خوب کړي یو شپه به اول ورته وی یرا الله اعلم الله ته پتر چې څومره ټیم قرآن شریف کې الله وی یو وجه یو شپه بل وی الله ته پته دا دویم ټیک وی چې الله ته پته دی یو تویدا سے کارو کړه جامې دې بدل کا ازلی جامې واچو او خفیه پټ لاړ شخاطه د قیانوس او داغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام بروړي خو ايهم اسقط پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راو الکه سو کومونه جامې بدل کې بیس بدل کې جامې بدل کا پټ غوندي وځه ډېر جامې بدل کې او دا یو کستا چې لکه دلته بارونه ده خبرې په زورونه کې غلي غوندي چې و داسې پټ زی په خار ورننوي او 300 کال نه هم کده پاسه قار نقشه خو بدل کړه چې په یو دروازه څنګه د خار ورغی د خارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زمونږ د پیښور په خوا دروازې موریدلو کې د دروازې به شپې ما خام بندول او سال به کولاول په دروازې ته وکتل بری لیکي لا اله الا الله عیسی روح الله لکه دا څنګه چل یا دې دروازه باندې خو بوت ولا دا خو بوت نشته داسې غلي غندلار مې جوړ خطا کړی بری دروازې لور چې وکتل پاغیم لا اله الا الله لیکل شي الکه دا خو زمونږ مغه خار دي کنه یو خپل خو ګوري بل خار وای بل خو نشته او ساتیا ته خپل علاقه معلومه ده څه مسله د جوړ خوبینه ما دا بالکل تفسیر مظهری تفسیر قرطبی او مختلف مفسرین لیکل او مورخین لیکل الکه دغه زور ورکوم چې ویخم کو دی ها ویخم کو دی یاره ویخم نو دا خو غخار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بلد اورګه دنه بول چې دنه ورغی اوس دې پټ ټور کې څوک مې پیژني چې ګوري لکه دا خلق ټول بدل لکه دا جمعه څه کوي ګرځا هلته خلق خبرې کوي د عیسی علی السلام نو مخلي لکه عیسی علی السلام دا خلق څنګه پیژني ته خو موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علی السلام پیژني نه دلته ګرځا و او نه دا کلمه و او نه دا خار داسو خو تاسو مسله یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شي دماغ مې کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې درا کار څه چي دي مرګرو ته بودا ناشنا قصه کوم او چې څه ډوړې خولي اوس یو دکاندار ته ورغی چې دکاندار لورغی هوټل والا ډوړې هغه ته هغه پیسې راوغشته روپې هغه ورکړه مې دا واخله او مال ډوړې راکړه هغه چې روپې ته وکتل خزانه دې مونته ده غلا دې کړې ده روپې خو 300 سال مخکې والا ده بدل شوی دی لکه زموږ د ایوب خان د زمانه پیسې چې څوکرو باسي ایوب خان د داور هغه روپې نوٹ چې اوس درو وسته او دکاندار له دې ورکو اب پټکا وي چې خزانه دې مونته ده دا خو زری روپې دا خو ته چلےږي چې وې کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانه مونته هغه بل ته خو بل ته خو بل لکه دا سړی اغلا کړی دا او یا خزانه مونته ده سړی گرفتار سړی کلک د مټین خزانه دې کم دې مونته جی خزانه مې نه ده مونته مال ډوډۍ راکې وګي ما او مال ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونته ریاض اغلا کړی ده پیسې راو باسا زه خایګنی بادشاہ ته پیش کوم یا خدای اوس د قیانوس ته به پیش نه کی دا څه پیغام وړي ده نه جنانه ما خزانه نه دا دروغ خزانه کوم ده او پلار کوم خبر پلار قبر کې پروت تر کوم خبر رونه کوم خبر چې به تاغلا کړ دا څه پلان دی وړي یو نه نسی بل نه نسی دیم غریب ځان ته حیران دي سو کوی لکه ګوري خبره پټای درنه خزانه منتر خوال نه وای سو کوی ځان د قسط لیونه کړي دي دا خبره غړي وړي کوي چې پلار مې دی اورور مې دی او تر کم دی نوم دی خایا پلان کې مې نوم دی پلان کې مې پلار دی پلان کې محله کې وسی روغه کې لیونه پلان کې محله کې پلار دی پرغه محله کې کم دی وسی دا ځان د قسط لیونه سره ونی وویني و بویته او خلق مور پسې دی اله ګوله جلوس ته چې پاگل دي څوک لیوي څوک خزانه مونتره څوک ګړې وړي وي سړی نیغ بوتل دی او بادشاہ ته
تورتوس بادشاہ ته ور مخامخ کړی او بادشاہ دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نه خراب پیښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمع کېدل نه مني خدای چې وي مني دې په وردن وي بادشاہ سلامت یو غلم نیولې دی او دې اوس رپیږي چې دا هغه بادشاہ نه دی د قیانوس خدا نه دی دا بادشاہ څه شو بل بادشاہ د کیمرا ور مخامخ کړ ورته وی چې تاسو نوم دی وی زمانم دی مکسل مینا ها بادشاہ سوچ کې پریوي الکه ورشاغه فایل رو باسا بادشاہ سره خو فایل پروت دی اتختر او باسا تخته او قتل او پېښو ملک به تاسو غلې شي ما سره پیژن سنم دی مکسل مینا لار دې سنم دی فلان کې د کم کلی د فلان کې کلی بس پرېګه سړی ټیک وای وی دا اغا لکان دی چې 309 سال مخکې روب شوی دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دی بیګا تلیو په غار کې ودی بیګا خبره درسته ده بیګا خطر بیګا تللی ټول خار بدل د کم بادشاہي و بیګا وی د قیانوس پته خو لګی کنه چې جناب بادشاہي کله تیر شي او دا غره مخکې چې بادشاہي و خلکو ته د قیانوس نو معلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاہي 309 سال مخکې تیر شوی ده ته ټیک وی لار دې سره د پلان کې قوم قبيله تختیره وسته فایل روت فایل کې ارسلی کلی شوی دا اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاہ ورپسې اشتهار کړی دی خدانه کې ارسلی کلی دي روړه ټیک وی کینا بادشاہ نه ولې تختې ده د قیانوس نه هغه مشرکو بوتانو عبادت وکاو وی الحمدلله اوس داسې بادشاہ لراغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی او 309 سال مون خوب کړی بادشاہ قوم ته وی راځي ما د خدای نه غوښتي وا پروردګار راته دا خلق الله ود ساتلی 309 سال او خدای پاک واپس روح کړل د قرانګي په پروردګار مونږ ملکی او د قیامت پر ورځ خدای پاک اوچت د مکه مشرکانو بدان وي ایزات نبی علیہ السلام یو کافر راغی او داسې د غیر اواغشته زوړ ډوکي او په دې ګوتو داسې اورځو وسته سوي چې دا واپس جمع دي کیږي نبی علیہ السلام وتوي او دا واپس جمع دي کیږي اذا كنا عظاما وترابا ائنا لفي خلق جديد او اباؤنا الاولون دا به واپس جمع دي کیږي الله وی بالکل تبم جمع دي کیږي واپس تا دا پلار امور به واپس جمع دي کیږي چې کم ذات د نس نه د نش نشتتا انسان راوستي شي او د یو نطفه نه د یو رکوټي چنجي نه خشته انسان جوړول شي نو چې دا کومه ډانچه چوره ده وخه پینشته صرف اډو کې دي هغه نه واپس جمع دي کول شي کنه شي جمع الله پرې قادر زه چې تماشا وینو ادم مرګري وینو ته مخکې د بادشاہ وزیران ورپسې غار لراله وی تاسو دا شو کې تاسو په غار یکدم ورده مرګري به مې ویریږي وی بچلا خو دې قانوس را زه ورزم چې لاولې پوي کم وې ډېر خل نه په غار وردن نشو مرګرو ته وی چې ورا سونه مو دبای یو شپه سونه مو دبای بل وی سره وی 309 سالم نیک بخت خوب کړي دي اسینګه ټول قصه وته بادشاہ راغلی سره د وزیرانو او بادشاہ مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرځي جوړ دي د الله عبادت پکې کیږي دی وروتل واپس راغل چې وروتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاہ د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاہ ته وی چې باس تا مهرباني وکې مونږ برازو تاسو لا خو تاسو مونږ پرې د خپل غار ته دې کې مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپل رحمتونو انتها کړی ځکه الله نه غوښتي دا الله نه وی ربنا آتنا من لدنك رحمه دغه غار ته چې کله نه نوتل الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا خدایا مونږه باندې رحمت نازل او زمون په لار کې پروردگار مونږ ته سلوک هدایت او نه غلط نصیب نو د مونږه دعا خدای قبول کړه مونږ به غار ته نو زیبم دی بیا برازو درله هغه غار ته چې څنګه نه وتل پروردگار ته سوستل فورا په الله خبر راوستل او پروردگار ته سوستل الله مرکه چې بادشاہ سره د کارنده تاسو ورشه سړي خورونه وتل سړي پراته دي مړ پراته دي نو بادشاہ التبیا جمعات جوړ کړی دی هغه ځای باندې جمعات جوړ کړی او دا غار کم ځای کې
نو دا علماء پکې لوی اختلاف. الله خو یقین پته نه لګي، الله ته پته لګي. څوک وایي چې پرون کې یو غار دی، پرون کې او هغه کې یو غار دی. تفسیر قرطبی لیکلی دی، پاغه کې د 21 سړو ډانچې پرتی دي. تفسیر قرطبی لیکلی دی او دا امام قرطبی دا د غرناطه خار سره تعلق لري. اندلس کې غرناطه او خار دی. دا تفسیر امام قرطبی د هغه کلی سره تعلق لري. نو دې په خپل لیکي چې ما په خپل لیدلې دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي. څنګه لاشونه؟ داسې ډانچه چې غوښه اډو کې د ټولو سره یو شان دي، هم غوښه شته مړو کې شته، او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پې نشته او صرف اډو کې دي. خو دې یقین نه کوي، وی اسپتن لګي چې دا څوک دي. غارم شته، د جماعت آثارم شته، ممکن ده چې دا هغه کسان نور حقیقتنا رب العالمین خبر. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اذا حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد لاله، وی چې لاړم نو خلکو چې دلته یو غار دی او پاره کې اصحاب کهف. نو حضرت معاویه سیبه چې وردن نکیږي چې تماشه څنګه دي. وی ما ورته وی چې نه موردن نکیږي. ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي، الله قرآن شریف کې فرمایي چې وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. ته په ګمان بدا کې چې دا ویښ دي، داسې پراته دي او د وده دي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ويزيخي او ګس طرف ته اړو مراړو. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، او سپې د غار په درشل باندې څنګلې پورې کړې دي پروت دی. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. که ورلی کنه نو د یارې نه به د زړه ډک شي، به پتې راوتښتې. نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مو ور نشي ورتلی، که ورلی روب به در باندې راشي. حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردن نه کوم چې پته ولګي. نو یو څو کسان یې وردن نه کړل. نو چې وردن نه کړ نو خو یې سیلی راوست. داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې واپس راوتښتېدل. دا د ابن عباس رضی الله عنه روایت. شام کې یو غار دی، شام په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته. لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده، نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته، اردن. او ما ته مخکې ویل کې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو، زه د حسن قرات مقابلې ته تللی وم اردن ته. نو هغې غار ته زه په خپله ورغلم. نو په غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سي نیم یو طرف ته دی، نیم بل طرف ته دی. نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي. او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې کودی شوې ده. نو هغې کې دا پیدا شوې. بهر کې کوم بادشاه چې مسلمانو د هغه نوم دی، دا نومونه یې عجیبه غوندې دي، بیدوسیس بادشاه. او د دوی نومونه چې کوم دي نو نومونو کې اختلاف شته. په معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلي دي مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، سنونس، ستارینونس او زونواس او کیس توتپیونس. دا نومونه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ما ته نه یادېدل ځکه مې تاسو ته دا نومونه هغه لیکلي. دوی شمار الله ته معلوم، د شمار ذکر نشته. خو دا مفتی شفیع صاحب چې کوم لیکلي دي نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د 7 کسانو نومونه لیکلي دي. چا د 7 لیکلي دي، چا 9 کسانو نومونه دي. قرآن شریف کې الله وایي الله اعلم بعدت. قرآن شریف کې الله وایي چې دا الله د دې په شمیر باندې خبر دی چې دا څومره دي او څومره نه دي. نو دا واقعه ده چې الله تعالی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خلینا هغه ته بیان او دوی مواقع ورته دغه بیان. دویمه واقعه ورته دغه بیان کړه ذوالقرنین، او درېمه ورته د روح متعلق جواب ورکړ. لیکن هغه سپیرو بیا هم هغه د پاسه منکار وکړ. سپیره خلک بیا هم سپیره. بهر کې د قومه وخت ختم دي تقریبا. حافظ صاحب کې دی زمونږ مولانا حسین علي جان صاحب د موږ سره محبت دی، د خدای ډېر ښکلی علم ورکړی او تاسو ته ترجمه کړي او موږ سره مینه ده. نو کله کله په دې ثواب کې موږ هم دې شریکوي او تاسو هم شریکوي.
ډېر خوشاله شوم چې دومره ګڼ تعداد کې تاسو کېناستئ